دوه رکعاته سنت مؤکد تراویح کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې د تراویح نیت په څنګه کول شي او کچرته یو مسلمان د 10 رکعاتو تراویح په یو ځای باندې نیت وکړو نو دا صحیح کیږي او کنه صحیح کیږي ګران کتونکو تاسو ما سره په دغه کلیپ کې دا هم سوال وګورئ ځکه چې ان شاء الله العزیز بیگانه به خلک چې تراویح کوي او دغه تراویح سلسله چې پورا یو میاشت چې جاری وي په دا وجه باندې تاسو په دغه کلیپ باندې په دغه مسله باندې ځان خبر کړئ او بل مسلمان سره شیر کې چاغه تم نفع او فائدہ ورسیږي استاد ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي ران کتونکو بهر شریعت د در مختار په حواله سره لیکلي دي چې بهتر دادی افضل دادی چې مسلمان د تراویح د پاره د دوه رکعاتونو د پاره ځان لنیت وکي او نیت یاد ساتي چې د غنیت د زړه اراده دو ته چې د تراویح د پاره ودرې دي تا په زړه کې د اراده راغلس د غنیت کافی دي او کچر د تی په زبان سره الفاظ وینو دا بهتر دي دوه رکعاته سنت مؤکد تراویح کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې رضا خاص خدای تعالی لپاره محمد کعبی شریفی پلوري الله اکبر او کچرته چا د پورا شل رکعاتو تراویح په یو ځای باندې نیت وکړو مطلب دا چې شل رکعاته سنت مؤکد تراویح کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې رضا خاص خدای تعالی لپاره محمد کعبی شریفی پلوري الله اکبر بیا په هر رکعت کې بس امام سره ودرېږي او تکبیر وایي چې الله اکبر دا هم صحیح دي خو بهتر دادی چې مسلمان هغه دوه رکعاتو د پاره ځان لنیت کی بیا دوه رکعاتو د پاره ځان لنیت کی مطلب دا چې هر دوه رکعاتو ته چې ځان لنیت کی او کچا د مکمل شل رکعاتو تراویح نیت وکړو دا هم صحیح دي دا هم جایز دي بلکې هیڅ قسم خبره نشته دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین